الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د هر سنه مخکې تاسو ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلفاتي او نهي ردونکي تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده د السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد د الله رب العالمین فضل او کرم دی چې منګه یې داسې یو حالت ته ورسولو. د رب العالمین نه ډیر شکر ادا کوو په دې مسله کې. ګرانو دوستانو، منګه د قرآن عظیم شان د زده کړې دپاره چې د یو ترتیب برابر که چې خلک چې د نورو ژبو دپاره ډیر کوششونه کوي په دې دنیا کې، محنتونه ورته کوي، او موږ داسې یو ترتیب برابر که چې قرآن عظیم شان چې دی داسې یو ترتیب کې چې د خپلو مینوالو ته چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه داسې یو ترتیب وي چې په نړۍ کې چې دی یو اول نمبر ترتیب وي انشاءالله تعالی. قرآن عظیم شان چې د 15 قاعدو باندې چې د مشتمل دی. د ډیرو دوستانو هیله او توقع موږ نه دا و، غوښتنه یې دا وه چې دا باید ته چې د خلکو ته چې د ویډیوي شکل باندې چې دی هغه تدریس کړي او زده کړه ورته ورکړي. نو د هغې دوستانو د تشویق په وجه باندې چې دی ما دا پروګرام شروع کړو چې د قرآن عظیم شان زده کړه چې دی تاسو ته لکه څنګه چې زنځیري ریاضي چې دی هغه شکل لري د منفي جمع او تقسیم او ضرب دغسې ترتیب باندې د قرآن عظیم شان چې د قاعدې ما دغسې ترتیب کړي دي چې تاسو ته انشاءالله ویډیوي سیستم کې چې زه وړاندې کړم. کوم آیات چې ما ولوستلو په دې کې رب العالمین فرمایي وایي دا قرآن عظیم شان چې د پوره کتاب دی، هیڅ شک پکې نشته دی. یعنی که نړۍ راجیږه شي او د قرآن عظیم شان په باره کې چې دی یو شک او شبهه وړاندې کړي انشاءالله هیڅ نشي وړاندې کولی. الله رب العالمین چې د قرآن عظیم شان چې دی په دې آیاتونو کې چې د صفات ذکر کړي چې الف لام میم، الله رب العالمین چې دی په دې حروف باندې چې دی ښه پوهېږي په الف لام میم باندې، او علما د دې تفسیر کوي. بعضې داسې وایي چې الف چې دی معنا الله او لام معنا چې دی جبریل او میم معنا محمد. دا قرآن عظیم شان د الله د خوا نه د جبریل علیه السلام په واسطه باندې په محمد رسول الله نازل شوی. بعضې علما وایي چې د دې معنا الله رب العالمین چې د پټه ساتلې ده. په دې وجه باندې چې نړۍ کې خلک غټې غټې دعوې کوي چې موږ مفتیان یو او موږ شیخان یو، نو الله رب العالمین ورته چیلنج ورکړی چې تاسو ځان ته غټ غټ علما وایي، تاسو صرف د الف لام میم معنا وکړئ. نو قرآن عظیم شان چې دومره لوی او معجز کتاب دی. بعضې علما وایي داسې معنا کړې ده چې والله اعلم مراده بذلک. الله رب العالمین د دې قرآن عظیم شان په دې مقصد او مراد باندې چې دی ښه پوهېږي د دې الف لام میم. نو د قرآن عظیم شان یو څو صفات دی بس ذکر کوي چې موږ انشاءالله د قرآن عظیم شان چې دی هغه زده کړه شروع کوو. او دا یو لوی کار دی چې مخکې به پیغمبرانو پر مخ وړاندې وړه، او د موږ نه مخکې به چې دی د صحابه کرامو او تابعینو او تابع تابعینو پر مخ وړاندې وړه. نو اوس به د دې نه وروسته انشاءالله که الله رب العالمین موږ ته ژوند راکړه او ژوندي پاتې کړو، موږ به د قرآن عظیم شان د دعوت په مخ وړاندې باندې وړو. په دې الف لام میم نه وروسته درې جملو کې چې دی الله رب العالمین د قرآن عظیم شان 3 صفتونه ذکر کوي چې یو ذلک الکتاب، دا پوره او کامل کتاب دی، لا ریب فیه. دویم کې الله رب العالمین فرمایي چې هیڅ شک او شبهه پکې نشته دی. او دریمه نقطه کې او جمله کې چې الله رب العالمین فرمایي هدى للمتقین، دا قرآن عظیم شان چې د هدایت دی لپاره د متقینو. نو موږ د متقینو ورونو نه چې د غوښتنه ده، د صحیح مؤمنانو نه غوښتنه ده چې زمونږ د ویډیوګانې چې د هغه ځان سره چې د دغه کې شیرې کړي او د قرآن عظیم شان دعوت دی چې څوک پکې څومره برخه اخلي الله رب العالمین به هماغومره اجر ورکوي. دا و زما د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.